هغه یو کب تېره کړه او اتفاق ته ګوره چې د سلیمان علیه السلام د کوم مچیمار سره به کار کو هغې مچیمار 2 کبان راوویستل د دې ویې دا یو پکې ځان له خرڅ کړه چې دا هغه اوس پړ د په منځ کې اوسې راګوته پکې راووتل قرآن شریف کې م الله دې ته اشارت کړې واپس راغی په خپل تخت شاهي او هغه پیرې یې راونیو هغه خطرناکه سخته سزا ورکړه شیطان نه دې په کور کې 40 ورځې عبادت شوی و د بت نو دا په کوم ورځ چې حضرت سلیمان علیه السلام ته دوباره بادشاهي میلاو شو دا د عاشورې ورځ وه د حضور پاک د زمانې نه مخکې د بیت الله غلاف پې د عاشورې په ورځ بدلاو دا به د هغې د عاشورې تعظیم کوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لومبی چې کومې روژې فرض وې یو پکې د عاشورې وه د رمضان نه مخکې د عاشورې روژه فرض وه بیا چې مدینې شریفې ته هجرت وکړه نو یهودیانو به روژه نیوله د عاشورې وی دا ودې نیسئ وی دا زموږ موسی علیه السلام له خدای پاک په دې ورځ نجات ورکړی وی نحن احق باتباع موږ د موسی علیه السلام په تابع تاسو نه زیات لیک یو امت ته حکم وکړه چې دا روژه مسیږ مخکې نیوله اوس یې نیسئ بیا د رمضان روژې فرض شوې نو د عاشورې د روژې فرضیت منسوخ شو اوس مسنونه ده سنت ته که څوک یې نیسي خو فرض نه ده نو د عاشورې په ورځ روژه نیول مخکې فرض اوس سنت د دې میاشتې 10مه ورځ حضور پاک مبارک فرمایلي د وفات په کال لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع وی که آینده کال ته جمدې پاتې شم 9مه به مو سره نیسم چې د یهودیانو ته تشبیه ختمه شي هغوی په 10مه نیسي موږ به 9مه 10مه دواړه نیسو خو بیا دغې کال ته پاتې نه شو دې وجې نه زموږ علما لیکي یوازې د 10مې ورځ روژه دې نه نیسي چې څوک نیسي 2 ورځې دې نیسي هم 9مه هم 10مه او څوک 10مه او 11مه بیا دی نو د دې ورځې یو عبادت دا دی وروڼو چې روژې ونیسئ 9مه ورسره که نیوي چې ډېره ښه ده یا 11مه یا 9مه 10مه یا 10مه 11مه دا روژه نیول بهتر دی دا یو شو دین د دې ورځې څه عبادت دی حضور پاک فرمایي حدیث کې راځي من وسع علی عیاله فی نفقة یوم عاشوراء چا چې خپل بال بچ له د عاشورې په ورځ باندې فراخه رزق ورکړه وسع الله علیه سایر سنته ټول کال بدله خدای پاک فراخه رزق ورکړي د دې حدیث راوي دی حضرت سفیان لوی محدث دی هغه وایي ما په دې حدیث تجربه وکړه د حضور پاک په حدیث تجربې ضرورت هم نه رښتونې خو د ویسې ما وایي چې راشه عمل پې وکړه نو خدای پاک ډېر زیات مالدار کړم نو یو په دې شپه په دغه ورځ د عاشورې په ورځ روژه نیول او دویم په دغه ورځ خپل بال بچ له فراخه رزق ورکول که د چا روژه ني او که د چا روژه د شپې وله ښه رزق ورکړه پېشمنې وله ښه ورکړه اندازه د ما داسې د حکومت په اندازه د میاشتې نور ما ته پته نه لګي غالبا چې حکومت د راتلونکي جمعې ورځ شوره یادوي 9مه به زیارت نو بهر کې همدا 9مه 10مه غالبا 10مه به عاشوره د جمعې ورځ زیارت به 9مه وي بله راتلونکي بعضې خلک په دې ورځ مقبرو ته ځي دا رسم دی رواج دی په دې ورځ نه مقبرې ته قبرونو له خپلو مړو له سړی هر وخت شي شریعت مطابق او څوک مړو له مسؤل وړي پاته پې اچوي او څوک اوبه کوزه کې وړي له وټکې په مړو د پاسه اچوي ما تپوس وکړم د اوبه ولې په دې قبرونو اچوي وایي دا حضرت حسین رضي الله عنه تږي شهید شوی دی ما په کوفه کې تږي شهید شو ته دلته اوبه اچوي چې هلته ورځي دا عجیب عقل دی حضرت حسین رضي الله عنه په دې ورځ باندې شهید شوی دی د عاشورې په ورځ نو چې حضرت حسین رضي الله عنه په دې ورځ باندې شهید شو د عاشورې په ورځ هلکه د جمعې په ورځ چې څوک وفات شي نو دا جمعه سپېرې که دا سړی بختوري دا ځونه تپوس کوم سړی بختور دی خدای جمعه ورکړه نو حضرت حسین رضي الله عنه بختور دی چې خدای د عاشورې مبارکه ورځ ورکړه ورځ نه سپېره کېږي